د کہانی پاول نمبر پارت کې مونږ لیدلی و چې جیسن لور یوازې په دیکوي کې پاتې شي. جیسن او د جیسن خزه بهر لاړ شي. بیا دا جنې په دیکوي کې ډیر انتظار وکړي خو د دې مور او پلار را نشي. بیا په دې کې د جنې بیا غسکوپ راوالي او بهر دنیا پکې ګورو چې زما مور او پلار څه شو. دا پریسکوپ کې ګورو چې د دې مور او پلار د خوراک سامان راټولي چې بل طرف ته دې پریسکوپ کې خیال وکړو د تورو جامو یو دوه کسان ته دې مور او پلار طرف ته را روان دي. د جنې چې څنګه دا ولیدل نو دې ډیر زیات تیز چې شروع کې خپل مور او پلار ته وی چې واپس راځي خو ته دې مور پلار لري بیا دا وازونه ناوري. په دې ټایم کې د جنې په ځان پوه نه شو د کوی د دروازه کولاو کې خپل مور پلار پسې منډه کی. په دې ټایم جیسن د خپل لور اوازونه واوري نو ډایرک راشه او دا کوی کولاو کی او خپل ټوله فیملی واپس دی کوی ته رادن نه کې خپل لور ته وای کو خپل مرد د خوښ نه نو چغه مو باسه. دا درې واړه پرې کوی کې ناس یو ډیر زیات یریږي یا سینه چې سوکرا شي او مونږ مړ کی. د درې واړه په دې ټایم چې غلی په دې کوی کې ناس خو د جنې سره یو ګوډای وی پاغي کې او سپیکر وی چې هغه ډایرک ان شي او چغه وخی نو دا چغه بهر کسان و روز دا کسان زورونه کې او د دروازه ماتي. خدا جیسن په زنجیر باندې تړلې وي او ماتيږي نه. اوس دوی ته دا پته نه وي چې دا د حکومت کسان دی او کو نور بلاګانې دي. جیسن دی ټول لاندې انتظار کې او دا وی اسنه چې دا دروازه کولاو شي نو په دې ټایم د دروازې دا یو زنجیر وشلېږي او دا دروازه کولاوېدو والی نو جیسن دا زنجیر ټیټ اونیسي چې دا دروازه کولاو نشي. نو په دې ټایم باندې دی یو کس ویني چې د شکل د بلا په شان نو په دې ټایم دی دا زنجیر راکته کې او د دروازه واپس بند کی. اوس دې درې وانه ځان ډیر زیات په ګرانه باندې تدې بلاګان نه بچ کی او دوی ډیر زیات یریدلی وي. اوس دوی په یو دوه کې حیران دي چې دا بلاګان دي او کو پوجان دي. یو پیر بیا د کوی د دروازه وړکی خدا پیر کې جټکه ډیر زیات تیز وي. جیسن چې څنګه دا ویني نو دی وی چې اوس مونږ ژوندۍ نشو پاتې کېدی. په دې ټایم د بلاګانې د دروازه ماته کې وکته رو غورځي. دی درې واړه په کوی کې دنه منډه کې خو بلاګانې هم دی پسې شوي. دوی ته په دې ټایم یو وړه دروازه میلاو شي نو جیسن دا دروازه ماته کې خپل ټوله فیملی پکې بهر وباسي. څنګه چې جیسن د وتلو نمبر راشي نو جیسن نشي وته ځکه چې دا دروازه ډیر زیاته تنګ وي. جیسن ډیر کوشش کوي خو دی بهر نشي وته. د ټایم یو بلا راشي او جیسن د خپینه ونیسي. جیسن خپل هزه ته وای چې زما هیڅ پته نه لګي هو تاسو ځان بچ کئ. دا بلاګانې جیسن خکته کوی ته راکاږي او جیسن دنه په کوی کې بلاګانو سره جګړه شروع کی. اوس د جیسن د خځ خپل لور سره بهر منډي وي او ځان تری بلاګان نه بچ کی. خو په دې ټایم یو هلیکاپټر راشي او په دوی باندې یو جال لو غورځي. دی دواړه په دې جال کې گیر شي. دی ډیر کوشش وکړي چې د جال نه ځانو باسي خو دا جال ډیر زیات درونی او دوی ځان نشي بچ کولای. دوی چې خیال وکړي نو تدې طرف ته یو څو کسان را روان وي. جړ سترګې دی او ماکسونه خلو ته چول دي. دوی ته دا پته نه لګي چې دا بلاګان دي او کو انسانان دي. دا د حکومت کسان وي خو د وایرس نه د بچ کېدو لپاره دا ماسکونه چولی وي. په دې ټایم دا دواړه پوجان یو ستن راواخلي او دی دواړه ټیسټ کوي چې په دوی کې وایرس لګیدلی دی او کنه. پوجان چې څنګه دی له ټیسټ وکړي نو په دې کې وایرس لګیدلی. اوس دا پوجان دی دواړه مړکې چې دا وایرس نور خلکو ته خوار نشي. د حضرت څنګه دا پته ولګي چې دی مونږ مړکې د غوسې د وجې نه نو تدې د مخ بدل شي دا د وایرس اثر وي. په دې ټایم کې جیسن راشي او دا یو پوجي ډایرک مړ کی. جیسن په کوی کې هغه ټول پوجان مړکلی وي او جیسن اوس خپل خزه او لور بچ کی. د جیسن مخ بدل شوی ځکه چې په د باندې هغه وایرس اثر کړی وي. د جیسن په مخ باندې شنه رګونه او سترګې سری شوی وي. په دې ټایم دا جیسن د پوجان سره ډیره زیاته جګړه وکړي او دې سره دا جیسن مړ کی. پوجان چې څنګه بیا خیال وکړي نو خزه او ماشومه تښتېدلې وي. د خزه اوس خپل لور سره منډه کړې ده او خپل لور بچ کړي. نو د یو ماشوم ویني. دا هغه ماشوم وي کم چې موږ د کہانی په شروعات کې لیدلې وي او تدې الک فیملی هم راغلی وي او دلته په یو غار کې پټ شو وي او دا هلک ټول ته دغه وایرس نه بچ شو وي. دا وایرس دوره خطرناک نه وي خو دا پوجان یې سي خطرناک غني. اوس دا حز او دا ماشوم دای غار ته لړ شو دای خلکو سره میلاو شي. تدې زنه تدې یو نوې ژوندۍ شروع شي. او دوستانو کو تاسو تدې ویډیو پارت 1 نه کته نو په دې چینل باندې اپلوډ شوی ری ضروري وګورئ او کو دا ویډیو مخه شو ویني دا ویډیو لایک کړئ او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خپل شان کمنټ هم وکړئ. والسلام.